الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د افغانستان اسلامي امارت محترمو مسؤلینو، د کابینې ښاغلو وزیرانو صاحبانو، محترمو مشرانو، علماء کرامو، د رسنیو استازو، میلمنو او ټولو محترمو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی دې وکړي چې ټوله به د صحت په جامو کې یاست او جوړ روغ به یاست. ویاړلو هیوادوالو، له هر څه وړاندې د افغانستان ټول قدرمن، په خاوره او خپلواکۍ مین ولس ته د دغې نه هېرېدونکې ورځې په ویاړ د زړه له کومې مبارکي وایم او د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لاره کې د ټولو رښتینو مجاهدینو او اتلانو ارواح ته دعا کوم. الله تعالی دې جنت فردوس نصیب کړي. د زمري د 28مې ورځې خپلواکۍ په اسانه نه ده ترلاسه شوې. هغه وخت هم د انګریزي ښکېلاک سره د جګړې امکانات کم، د افغانانو پر وړاندې د کفارو دسیسې زیاتې وې، مګر د افغان مجاهدینو دیني او ایمانی جذبه او په دې مقدسه لار کې سترې قربانۍ د دې باعث شوې چې د وخت ستر استعماري قوت په ګونډو کړي او په پوره شهامت او مېړانه د خپلواکۍ اعلان وکړي. خو له بده مرغه د افغانانو ترمنځ د داخلي جګړو، تفرقو او دسیسو له امله موږ ونه توانېدو چې خپلواکي وساتو. په مسلسل توګه مو امکانات له لاسه ورکړل او د داخلي ستونزو ښکار شو چې هېواد مو د نورو استعماري قدرتونو تر ښکېلاک لاندې راغی. مګر د پخوا په څېر بیا هم افغانان هیڅ استعماري قدرت ته اجازه ورنه کړل چې په دې خاوره د آرام خوب وکړي. بیرته مو خپلواکي ترلاسه کړه. د شوروي ماته د اسد په 24مه چې د غربي اشغال د ماتې سره برابره ده، یو ځل بیا ټولې نړۍ ته وښوده چې افغانان په خپله خاوره د بل واک نه مني او د 20 کلنې نه ستړي کېدونکې مبارزې څخه وروسته مو په پوره مېړانه او شهامت خپلواکي واخیسته. قدرمنو هېوادوالو، د خپلواکۍ ورځو د نمانځنې څخه باید موږ اساسي موخه نه یوازې د هغه وخت د قربانیو او مېړانه یادونه وي، بلکې اساسي موخه مو باید دا هم وي چې ترلاسه شوې خپلواکۍ وساتو او په پوره معنا د هر ډول سیاسي، اقتصادي او نظامي استعمار د بیا تکرار مخه ونیسو. موږ انقلابونه په ډېره درنه بیه ګټلي دي چې د نورو له عاملونو ترڅنګ یې یو عمده علت د مادي اسبابو عدم مساوات و. د دې ګټلي انقلاب د ساتلو لپاره د درانه قیمت د پرې کولو پر ځای باید د عصر د غوښتنو مطابق عصري زده کړو ته مخه کړو. د ټکنالوژۍ او عصري وسایلو څښتنان شو. دښمن ته د نوک ځواب په سوک او د مرمۍ ځواب په میزایل ورکړو. ټول افغانان د غټو دیني او ولسي ارزښتونو د ساتنې لپاره یو موټی شو او خدای مکړه دا سپېڅلی نظام د بې اتفاقۍ او تنګ نظرۍ ښکار شي.
ګرانو هیوادوالو، د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره به اوس ټول د خپلواکۍ په ارزښت له بل هر وخت ښه پوهېدلي وي چې خاوره او ولس یې د یو بل غربي او مغرور ځواک له شل کلن اشغال څخه خلاص او ویاړلو افغانانو ته یې یو ځل بیا د ازادۍ او افغاني غرور ژوند ورنصیب کړ. اوس مو نه ولس اسیر دی، نه مو سیاسي او اقتصادي برخلیک بل څوک ټاکي، نه مو مال او ناموس ته په بده سترګه کتل کیږي او نه د بل چا په اشارو پرېکړې کوو. لله الحمد د خپلواکۍ برکت دی چې دا ټول لوی او اساسي ارزښتونه مو خوندي دي. زه له دې ځایه په بهر کې پر میشتو افغانانو یو ځل بیا غږ کوم چې خپلې خاورې ته راشي، د خپل نظام او ولس تر څنګ ودرېږي او د نورو په لمسون له بې ځایه تخریب لاس واخلي. تاسې ته به اوس معلومه سوې وي چې په نورو هیوادونو کې د ډیرو امکاناتو سره هم د مالکیت او سکون احساس نشته. بیا هم درته وایو چې اسلامي امارت ستاسې خپل نظام دی. ښه راغلاست درته وایو، هر کله خپلې خاورې ته راسئ. د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو چې دې خاورې ته بد نیتونه لري هم غږ کوم چې موږ هر څه څارو او په اړه یې خپلې محاسبې لرو. رابولو یې چې د افغانستان له تاریخ څخه زده کړه وکړي. دا ملت څوک اسیر نشي نیولی. د لاس وهنې او تقابل پر ځای د اصولو په چوکاټ کې راسره اړخیزه سیاسي او اقتصادي تعامل ته لاره هواره کړي. همدا کار د سیمې او نړۍ هیوادونو د امنیت او اقتصادي تعامل لپاره اساس ګڼل کیږي. په پای کې یو ځل بیا هم د زمري 28مه ویاړلې ورځې له امله ټولو محترمو هیوادوالو ته مبارکي وایم او د ازادۍ د ګټلو په لاره کې د ټولو شهیدانو او اتلانو روحونو ته دعا کوم او د رحیم ذات له دربار څخه ورته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستا ورنګینۍ تبا کږې سترګې د ستورو شي